رسنۍ که خپله بېطرفي ونه ساتي نو د راتلونکو اقداماتو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. طالبانو یو ځل بیا ګواښ کړی چې که رسنۍ خپله بېطرفي ونه ساتي نو د راتلونکو اقداماتو مسؤلیت به د دوی پر غاړه وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې د څو ورځو راهیسې په یو شمېر رسنیو کې د کابل حکومت د استخباراتي کړیو په اشاره د دوی پر ضد پروپاګنډ او یو اړخیز نشرات کیږي. مجاهد زیاته کړې رسنۍ او خبریالان باید هوښیار واوسي، خپله بېطرفي حفظ کړي او د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د کابل ادارې د پروپاګنډ وسیله ونه ګرځي. طالبانو خبرداری ورکړی چې د خبریالانو او رسنیو لخوا د کاذبو خبرونو او غلطو معلوماتو د نشر په صورت کې د رسنیو او خبریالانو بېطرفي تر جدي سوال لاندې راتللی شي. د دې کار د دوام په صورت کې به د راتلونکو اقداماتو مسؤلیت پخپله د رسنیو او د کارکوونکو پر غاړه وي. باید وویل شي چې طالبان داسې مهال یو شمېر رسنیو ته د یو اړخیز فعالیت له امله خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې ځینې رسنیو د طالبانو پر وړاندې په پرله پسې ډول منفي تبلیغاتو ته مخه کړې.